خلک له ختیځ نه استانبول ته کډه کوي خو زمونږ اجدر له استانبول نه حقاریې ته ځي خدای دې ما وبخي همداسې سړی یم نو نه باور وکړه ما تر اوسه ستا په څېر پاک سړی نه دی لیدلی اجدره کیدای شي موږ به نورمال نه یو هماغه کار وکړه چې زړه دې غواړي کیدای شي په تګ دې خفه شم خو کله کله به راځم عامر صاحب زه دومره هم بې وفا نه یم ښه ده موږ به دې په اجازه لاړ شو حق دې راوبخه عامر صاحب خدای دې له تا نه راضي وي چې زه دې بندي کړم ته دې هم حق راوبخه وروره ته دې هم حق راوبخه استغفر الله داسې مه وایه ما ته وګوره عامر صاحب تا ته امانت دی پایله یې هماغسې ده یو ځل یې تاسو هم وګورئ ډاکټر صاحب دا د ناروغ نږدې ملګري دي ښاغلی درموشه یوه شېبه دلته راتلی شئ د ناروغ په اړه به ښاغلی ساجد تاسو ته اړینې مشورې درکړي د ازمایښتونو پایله یې راغلې ده د ښاغلي ساجد شعبې ته به لاړ شو او خبرې به وکړو مهرباني وکړئ ښاغلی درموشه زه تاسو سره ښکاره خبرې کوم ځکه چې په خواشینۍ سره زموږ وخت ډېر کم دی راپورونه دا ښیي چې لکه د ریکسونو جان د عملیې کچه الټراساوند او امارای په پایله کې مونږ ته دا په ډاګه شو چې ناروغي ډېر پرمختګ کړی او د پانقراس سرطان لري او باید زر تر زر عملیات شي زه پوهیږم چې ناروغ مو روغتیایي بیمه نه لري ښاغلی درموشه زه رښتیا وایم که نه روغتیایي بیمه نه لري هو نه لري که رښتیا ووایم دا عملیات ډېره لوړه بیه لري او باید زر ترسره شي کاش چې د عملیات ترسره کولو لپاره یوه لاره پیدا کړئ د عملیات لپاره څومره پیسو ته اړتیا ده وروره کېناستلی شم وروره دلته کېناستلی شم که نه سمه ده خیرت دی وروره حالات دې ډېر بد ښکاري مهرباني کومه خبره شوې ما سره د زړه خواله کولی شي که د زړه خواله مې وکړم نو ته ماته کومه ګټه را رسولی شي یو ځل خو یې ووایه سمه ده چا سره چې مینه لرم هغه سرطان لري او باید زر عملیات شي پوه شوې که نه او د عملیاتو لپاره یې ډېرو پیسو ته اړتیا ده خو پیسې نشته که عملیات نشي مړ کېږي
شفا دی وي څومره پیسو ته اړتیا ده؟ ډېرې دي. د ملګري لپاره د خپل ځان نه تېرېدلی شي؟ هغه زما ژوند ژغورلی، هسې هم زه د هغه پوره وړی یم. ځان خو څوک نشي خرڅولی. پیسې لرې؟ څه کوې؟ لرې که نه دا راته ووایه. نه لرم، خو لږ څه پیدا کولی شم. څومره؟ تر 10,000 لیرو پورې. که داسې لوبه وي چې د 1 روپۍ په بدل کې 100 وګټې لوبېږي؟ د څه شي لوبه ده؟ قمار دی نو. پوکر، چاروالي، رولات، باربود. د یوې په بدل کې 100؟ هو وروره. یعنې که 1000 لیرو باندې شرط ووهم کېدای شي 100,000 لیرې وګټم؟ همداسې ده. ته ولې دا لوبه نه کوې؟ څوک وایي چې زه لوبه نه کوم؟ نورې ماته پرېږده. 100,000 لیرې ستا د ملګري عملیات لپاره بسنه کوي او که نه راته ووایه. هو کوي. ښه نو دا واخله. که غوښتل د قمار وهي زنګ ووهه. هو دا د نورو لوبو په څیر نه ده. دا لوبه په پټ ځای کې کیږي. دا لوبه غیر قانوني کیږي. پریکړه دې وکړه بیا راشه. کله چې راغلی بیا په شا کېدلی نه شي، پوه شوې؟ درغلم وروره. ستا پیسې هم زه ورکوم. د هغه لپاره خفه شوم. شفا دې وي. ماشوم ژاړي، ته یې غږ نه اورې؟ ټول دې دلته راټول شي هلی نو. بیا څه کوې سړیه؟ هسې همدې سړه هوا که دې موږ دلته راوستو یو ځل چې یو پلان ونیسې بیا هرومرو هغه سر ته رسوې. په دې وخت کې دې دا میله څنګه فکر ته راغله؟ نورې ورځې نه وې چې نن دې راوستلو؟ ښځې وګوره څومره ښه هوا ده. په داسې یوه ښایسته هوا کې یوه لوبه هم کولی شو. هلی ماشومانو تاسې هم راشئ. اسرا جانې هله ته هم راشه. عایشې په دې سړي کوم څه شوي؟ هغه څه چې زما فکر ته راځي ستا فکر ته هم راځي؟ ښه ماشومانو دا ډېره ښه لوبه ده. کله چې ماشومانو موږ ډېری وخت دا لوبه کوله. اوس د لوبې قانون تاسو ته وایم. که لویانو هم دا لوبه هیره کړې وي هغوی دې هم غوږ ونیسي. د دې لوبې نوم کوکا ده. تاسې پوهېږئ دا لوبه څنګه کېږي؟ یو کس به میر وي او نور لوبېدونکي به دلته د کرښې نه اخوا ولاړ وي. سمه ده؟ وروسته به د دې توپ په وسیله هغو تیږو ته نښنیستو او په توپ به یې بلو او راغورځوو به یې. زده مو کړه؟ سمه ده ماشومانو؟ سمه ده. تر څو چې تیږې خرابې شوې نه وي او غورځېدلې نه وي دا لوبه به دوام کوي او په توپ به یې بلو. میر به په توپ باندې هغه لوبغاړي ولي چې هڅه کوي تیږې بیرته جوړې کړي. هر څوک چې به لګېدل هغه له لوبې نه وځي. تر هغې چې ټول لوبغاړي نه وي ویشتل شوي لوبه دوام کوي. مخکې له دې چې وروستی لوبغاړی وویشتل شي که تیږې یې جوړې کړي میر به بیرته هماغه پاتې شي او لوبه بیا پیلېږي. هغه وخت میر بدلیږي چې ټول لوبغاړي په توپ وویشتل شي. بله
شوم. ګرانې بیا به پوه شې. هله نو اوس پوه شوم چې په باولنګ کې د څنګه رانه وګټله. کوکاله باولنګ نه ډېره سخته ده. بیا به یې وګورې. میرې هله لاړه شه. زه هله لاړه شه. هله نو بله شغل مهرباني زم داوود ساتونکی. تاسو سره باید خبري وکم. مهمه خبرې دي. یعنی په خوا دې په ساختماني کارونو کې کار کاوه؟ هو خورې. د دې لپاره چې بیمه دې نه وه واده دې ونه که؟ هو خورې. څومره وخت کېږي چې کوژده دې کړې؟ 15 کاله. له دې نه ښکاري چې یو بل سره ډېره مینه لرئ. سمه ده داوته. دا چې پخوا دې هم په کومانډو کې کار کړی دی نو زه به تا ته دنده درکړم. زموږ د ساتونکي په توګه کار پیلولی شي. بیمه به هم ولرې. که واده ته دې ما ونه غواړي بیا درنه خفه کېږم. ژوندی اوسې خورې. خدای دې درنه راضي وي. نور نخور مه وایه. مېرمن شغله ووایه. مهرباني وکړئ شغلې مېرمن. دا څه دي؟ زما استعفا لیک. پوهه نه شوم. دا واخلئ. اوس چې ما استعفا درکړی ویلی شم تا ته خور هم ووایم. خورې خدای دې له تا نه راضي وي. ما او زما کورنۍ سره دې ډېر ښه کړي. په دې کې څه دي؟ دا د خلکو ژوند ژغورلی شي. که اړتیا شو په محکمه کې شاهدي هم ورکولی شم. بله شغلې جانې. څه؟ پوهه نه شوم. سمه ده. هماغه پخواني ځای ته. سمه ده. وګوره رانا جانې ډېر کار لرم. تمامه کوه چې د خبرونو په برخه کې هم در سره مرسته وکړم. نجیب امر صاحب یوازې د مرستې غوښتلو لپاره راغلی یم. د څه شي مرسته؟ د تیرو 2 ورځو وژنو په اړه ویډیویي ثبوت. سبا په دې موضوع باندې خبر جوړوم. کیدای شي تاسو هم له دې خبر نه ګټه واخلئ. کینه د دې موضوع په اړه راته ووایه.
د دې موبایل ویډیو هم د اوس د تخنیکي ډلې په وسیله وڅېړه هم دا اوس بیا له څارنوالۍ نه اجازه واخله چې د سلماس په ټلویزیون عملیات وکړو. سمه ده امر صاحب. په تمه یم. ته غواړې څه وکړې؟ څه وایې ها؟ هغه ټلیفون دې ولې ماته رانه کړ؟ ته د خپل خاوند د پرمختګ په اړه هیڅ فکر نه کوې؟ نه غواړې راتلونکي کې د والي ښځه واوسې؟ نه ښاغلیه، نه یې غواړم. ما هغه کس ته دا ثبوت ورکړه چې باید ورکړی مې وای، د پرمختګ شوقي. ته ماته د پرمختګ شوقي وایې؟ خپل ځان ته وګوره. د خبرو خپرولو لپاره هر کار کولی شي. تیموره بس که، نور نو دا بې ځایه خبرې مه کوه. او هو که دا د ښځې او خاوند جنګونه په کور کې وکړو ښه به وي. د کار په ځای کې باید کار وشي. ته دې ته وګوره، دا نجلۍ خو هېڅ ماته ارزښت نه راکوي. زه خو به لیونی شم. ملګرو دا ویډیو چې وینئ د سلماس په نوم د یوه ټلویزیون په سټډیو کې ثبت شوی. تاسې ټول د دې پیښې په اړه په څه ناسه پوهېږئ؟ زموږ برخې پوره 15 ځلې د پټ قمار وهلو په تور په دې ټلویزیون عملیات کړي. سربیره پر دې چې د جرم ډېرې آلې مو پیدا کړې، خو بیا هم د دې لپاره چې بالفعل مو نه دي نیولې، دا خلک ټول بیرته خوشې شول. خو دا ځل دې کار ته د پای ټکی ایږدو، ځکه چې د دې ویډیو ترڅنګ شاهد هم شته. سلام. راځه کفه. امر صاحب یوه ستونزه لرو. څه ستونزه ده؟ څارنوال صاحب ښاغلي سوها د عملیات اجازه رانه کړه. ویل زموږ ثبوتونه د دې کار لپاره کم دي. سمه ده، زه ورسره خبرې کوم. سمه ده. دا کس ډېر مهم کس دی، د تاشکن په نوم یو کس دی. زموږ د استخباراتو له ډلې معلومات راغلل. خپل ښکارونه ډېری وخت زموږ د سیمې روغتون شاوخوا نه پیدا کوي. سمه ده؟ سمه ده امر صاحب. د ډلې یو کس باید د هغوی د ښکار په توګه هلته دننه شي. پوه شوې؟ سمه ده، پوه شوم. نور معلومات په دوسیه کې دي. ښاغلی سوها، په ټلیفون ثبت شوې ویډیو او ځینې نور استخباراتي معلومات هم راسره شته. بسنه نه کوي، ومې ویل بسنه نه کوي. وګورئ څارنوال صاحب، سبا په رسنیو کې دا خبر خپرېږي او رسنۍ به ولیکي چې څارنواله اجازه ورنکړه چې عملیات وکړو. یعنې څه چې خپرېږي څوک به دا خبر ولیکي؟ موږ ته هم داسې یو خبره ورسېده. فکر کوم څو خبریالان دي چې د دې موضوع په اړه څېړنه کوي. یعنې دا خبره نه ستاسې لپاره او نه به د امنیتي برخو لپاره ښه وي، په ځانګړي ډول ستاسې لپاره، ځکه چې اجازه ورکول ستاسې کار دی. سمه ده، خو وګورئ که کوم څه مو پیدا نه کړل بیا کوم بل کار ونه کوئ. په سترګو ښاغلیه. بله ګرانې. ښاغلی نجیبه، موږ دې دلته راوستلو، لوبه مو وکړه او خواړه مو وخوړل. سمه ده، ډېر ښه. خو له دې ځای نه څنګه بیرته لاړ شو؟ هر څه خو له دولت نه غواړئ که نه ښځې؟ هلته موټر څه نشته؟ یعنې ته اوس د دولت غړی یې؟ ښځې د خدای لپاره بس که، هسې هم ډېر کار لري. یوې ټکسۍ کې پورته شئ او راشئ. نو سمه ده، ټوله ګناه زموږ ده چې ستا په خبره مې لیته راغلو. په هر حال نو نه په خدای دې سپارم ګرانه. مننه تاسې هم. دې زمانه کې د څارنوال نه له ښځې سره خبرې کول لا سخته دي. آف توبه. بله حلیمې. تیموره، له دې ښاغلي او آغلې سره مرسته وکړه. سمه ده؟ امر مو په ځای کېږي. مهرباني وکړئ کښېنئ. بالای خورې. څوک یې؟ زه یم خورې. دورموش څنګه یې؟ ښه دورموشه، ښه یم. څه شوي؟ هیڅ کومه خبره نه ده، همداسې مې زنګ ووهه. خورې، په اصل کې ما غوښتل تا نه یوه پوښتنه وکړم. حال او جمعه د شپې 8 بجې.
کومې خبرې چې تا زما د ښځې په اړه کولې هغه رښتیا وې؟ کومې خبرې؟ د ماشوم په اړه دې چې څه ویلي وه ویل د ماشوم د بل چا دی. دا خبره اوس له کومه شوه؟ ته ځواب راکړه خورې. هغه مې هېڅ نه خوښېدله، اوس مې هم نه خوښېږي. لږ څه ښکلې ده، په ځان ډېره مغروره ده. یعنې په هغې دې تور لګولی و؟ په تا څه شوي درموشه؟ خورې ځواب راکړه، رښتیا ووایه. اوف، خو له ځانه مې همداسې ویلي وو. سمه ده، ارامه شوې؟ ښه څه شوي؟ خیرت دی وروره، کومه ستونزه لرې؟ راځه چې یو چېرته کښېنو. راځه. سل ګرامه راکړه. سمه ده وروره. د عاقف اشارې لپاره اړین کارونه ترسره شوي دي. هو امر صاحب، د نن ډېر جدي پلټنه کېږي ځکه مو د اورېدو کوم څه ورته ورنه کړه. یوازې د تخنیکي برخې ډلې د هغه په ساعت کې یو څارونکی اعلانه کړولې ده. عاقف د پیښې په واقع د بټنې پکې کاغلو سره موږ ته سیګنال راکوي. داسې بیا موږ هم کولی شو خپل عملیات پیل کړو. که ساعت دننه ورسره پرې نږدې بیا که کومه ستونزه پیدا شي بیا هیله لرو چې داسې یو څه سره مخ نه شو. امر صاحب راغلل. ولې لاندې ځو؟ کله چې دلته دننه شوې بیا پوښتنه کول معنا دي. وروسته له دې چې هر څه درته زه وایم باید هماغه کار وکړې. هغه بل کس ولې نه دی راغلی؟ راغلی وروره. تا خو ویل چې د رولټ لوبه ده. د رولات میز چیرته دی؟ همدا اوس یې مخې ته ناست یې. د رولات میز هم دا دی. ښي لاس نه دی کار اخلي که کیڼ لاس نه دی؟ کیڼ لاس نه دی. آفرین. ته څنګه؟ ولې؟ کوم لاس نه دی کار اخلي؟ ښي لاس نه. هلئ هلکانو کار پیل کړئ.
کې د تل په څیر تانجو د روسانو قمارخانو کې د ګډون بیه ډیره زیاته ده 100,000 لیرې غواړي هغه هم یوازې د ګډون لپاره د دې لپاره چې تل قمار نه یو په سله خوند واخلې موږ د انسان په ژوند قمار وهو ته هم 100,000 لیرو ته ډېر فکر کوي حیران شو خوند واخلئ ما ته وګوره څه خبره ده دا څه دي خبرې مه کوه فکر کوم چې دا ساعت باید بدل کا ساعت څو بجې دي 4:30 اخی څومره وخت وشو چې دننه تللی 12 دقیقې شوې دي دننه به څه روان وي تا خو ویلي و چې د 1 روپۍ په بدل کې 100 راکوې ستا لپاره مې د ښځې سره تر خرڅ کړل دا سړی زما خوښ شو زه په همده شرط وهم په موږ ملنډې وهي دا نو څه دي دلته پښتنې باندې دي زموږ قانون هم دا دی تر اوسه نه یې پوه شوی قانون به درته وښایم که غلی پاتې شي په ارامه به خپل کار وکړو سلزره لیرې دلته دي څه دي شاوخوا ته کوم څه راټوي څنګه رزیله یو ځله دې ځای ووځم بیا به در سره ګورم ته ختم شوې البته که دې ځای نه ژوندی ووځې سمه ده پیسې مې ولیدلې هله نو لوبه باید پیل کړو زه خو دلته کومه لوبه نه وینم هله نو لوبه دا ده لوبه هم دا ده کاستا دې وګوره څومره ډار شوی دی په لومړي کس 250,000 شرط وهم او 250,000 سمه ده زه هم دوهم کس لپاره 300,000 شرط وهم سمه ده څو بجې دي 4:28 دقیقې امر صاحب کومه ګډوډي خو به نه وي شوې بله پوشمم سمه ده ښاغلو تاسې ادامه ورکئ زه بیرته راځم داسې خو نه کېږي پیسې دې بیرته نشي اخیستلی ته اوس د قانون ماته را زده کوې چنګېزه مهرباني ښاغلی
یو کس له تلویزیون نه ووته. پوه شوم، سمه ده. یوه ډله دې هغه وڅاري. پوه شو، سمه ده. دا کس به ولې وتلی وي؟ سوها ته ډاډه یې چې عملیات کیږي؟ اوس دې باید ما ته زنګ نه وای وهلی لیونی یم. سیګنال راغی. ټولې ډلې د دې عملیات لپاره چمتو شي. یوه پره وټاکه. ته یې باید فایل کې. په خپل سر باید خپله ډاز وکې. ته پوه شوې؟ په خپل سر. ستا وار دی. سمه ده دورموشه، په تا باور کوم، خو په دې پوه شه چې دا ناروغي ما نشي وژلی، خو حرامو مړی مې وژلی شي. نه، زه نه غواړم دا لوبه وکړم. دې خبرې لپاره ناوخته ده. که ته دا کار ونه کړې ماشې ته فشار ورکوم. وایه ماشې ته فشار ورکوم. سمه ده، سمه ده. د هغه پر ځای زه ماشې ته فشار ورکوم. وای وای، زمونږ دا ملګری ډېر زړور دی او که په خپل چانس باور لري. دا سړی زما خوښ شو. هرومرو یې ګټي. د دوهم کس لپاره 600,000 شرط وهم. خطر منل په ځان کله کله ښه وي. هلئ هلئ پام کوئ، زر کوئ، لاړ شئ، زر کوئ. هلئ زر کوئ، پام کوئ. لاسونه پورته کوئ، حرکتونه کوئ، زر کوئ. تیموره ته دې خوا لاړ شه. هلې مې له ما سره راشه. سمه ده امیر صاحب. لاسونه پورته کوئ، لاسونه پورته کوئ، ونه خوځېږئ، په ګونډو شئ. څه خبره ده وروره؟ لاسونه دې پورته که، موټر راښکته شه، تسلیم شه، تا ته وایم ښکته شه، تسلیم شه، پولیس ښکته شه، تا ته وایم ښکته شه. درکوه. لاسونه دې پورته وایه که. څه خبره ده امر صاحب؟ مخکې شه، غلی شه، خبرې مه کوه، سرزوري مه کوه. ونه خوځېږې، ارامه اوسه. بلګی مشره، ستا لپاره دا کار کوم. لاسونه مو پورته کوئ، زر کوئ. وسلې مو وغورځوئ، حرکتونه کوئ. هله زر کوئ، وسلې مو وغورځوئ. وسله وغورځوئ، لاسونه پورته کړئ، ونه خوځېږئ. دورموشه
لاسونه پورته کا دور مشه وسه وغورځوه حلاله زر کوه بیړه وکړه دوی ټول دې ځای نه بوځئ زر کوئ دوی بوځئ زر کوئ بوځئ تا ته مې یو څه ویلي وو په یاد دي اوس تا سره هم دا لوبه وکړم ها غواړې لوبه وکړې وګوره دا د لوبو شی نه دی پوه شوې عاکفه لاسونه دې په سر کې ده او په ګونډو شه په ګونډو شه چې د لیونیانو په څېر په تمای نه یم د لیونیانو په څېر خو اوس ته زموږ دې حالت ته وګوره هېڅکله مې فکر نه کوو چې دې حالت ته به رسېږو نه پوهېږم خدای ولې له یو داسې درد او ازموینې سره مخ کړم د دې کار حکمت څه دی چې نور درته درد نه کوم مې غوښتل خپله مې لاسونه ولچک کړم حلیمې زه ستا ارزښت نه لرم هېڅکله مې هم نه لرم که دا اړیکه دوام وکړي تا سره به ظلم وشي هسې هم زنداني کېږم یو داسې کس پیدا کړه چې ستا ارزښت ولري حلیمې زموږ لور په نار ته ووایه چې پلار یې مړ شوی سمه ده زموږ لور داسې مه وایه هو زموږ لور حلیمې ما د خلکو په خبرو باور وکړه او په تا مې تور ولګاوه سمه ده ځان مه ستړی کوه دې حالت ته وګوره د دومره کارونو وروسته بیا هم له ما سره ښه چلند کوي او هو ډلګی مشر تا ته امانت دی ډلګی مشر هغه هلک باندې مې شک راغی زه هم دا اوس هم باید ګورم ودرېږه عاکفه د ماشوم مور او پلار تثبیتېږي هېڅ رحم پې نه کېږي او نورو دا فولکلوري کلب هم له همدې ډلې دی پایله یې څه ده پایله یې دا ده هولیا زه ډاکټره یم اړتیا